یو ځل بیا ستړي مشئ درنو دوستانو. پټان افغان مو په پښتو کمپیوټر زده کړو خپرونه کې هرکلی کوم. د بلاګر د کورس په دې برخه کې به موږ په دې باندې کار وکړو چې بلاګ کې د یوټیوب ویډیو لپاره ګیجټ څنګه جوړ کړو. مثلا ځینې ویب سایټونه وي په هغې باندې تاسې کې وګورئ بلاګونو کې داسې یو ویډیو لګولې وي، که تاسو کولی شئ له دې ځای نه هغه ویډیو پلی هم کړئ او یا ډایرکټ کلیک پرې وکړئ ځان د هغوی یوټیوب چینل ته ورسوئ. نو موږ به نن په همدې باندې کار کوو چې داسې یو ګیجټ څنګه په خپل بلاګ باندې ولګوو. د دې دپاره راځو بلاګر اوپن کوو، په هغې کې لیاوټ ته ځو او په هر ځای کې چې موږ غواړو دا ویډیو ولګوو نو په هغه ځای کې یو ګیجټ اضافه کوو. مثال دلته غواړو په فوټر کې ولګوو په دویم سیکشن کې، نو راځو ګیجټس باندې کلیک کوو اډ ګیجټ. له هغه نه وروسته راځو HTML جاوا سکرپټ یو ګیجټ اخلو. دا پاس مثال نوم ورکوو چې هر څه نوم وي زموږ. مثال زه اوس دلته یو ویډیو راخلمه، زه د خپل یوټیوب چینل نه یو ویډیو راخلمه او هغه دلته امبیډ کوو. بیا دلته راځو، زه د خپل یوټیوب چینل نه اوس یو ویډیو راخلم د بلاګر. مثال دا د ویډیو باندې چې کله هم کلیک وکړه را به شي شیر باندې به کلیک وکړئ. په شیر کې به تاسې دلته وګورئ امبیډ په نوم یو آپشن دی، دا امبیډ به کلیک کوئ. دغه کوډ به ټول کاپي کوئ. وروسته له دې چې دا کوډ هم کاپي کړئ را به شي هماغه HTML جاوا سکرپټ بټن چې موږ ګیجټ موږ اضافه کړی و هغې کې به دا پیسټ کوئ. پاس به ورته مثال نوم ورکوئ. مثال یو عنوان ورکوو بلاګ کې د خبرتیا زنګوله څنګه ولګوو. دا دې نه وروسته به دا سیف کړئ. کله هم سیف کړه را به شي بېرته لیاوټ ته دلته هم سیف ووهئ. له هغې نه وروسته مو بلاګ ویو کوئ. وګورئ چې ستاسې ویډیو په کم سایز کې راغلی ده، آیا د دغې اندازې سره مطابقت لري یا نه، که غټه وړئ چې برابر وي. تاسې ګورئ دا ویډیو ډېره غټه ده نسبت دې ساحې ته چې موږ دلته لګولې ده. نو راځو بېرته دا ایډیټ کوو. دلته که تاسې وګورئ دا 580 دی، نو دا به کو 280 او داسې بیا هم 250. اوس بیا سیف کو. یو ځل بیا راځو بیا یې ویو کوو چې ګورو چې څومره اندازه کې دی. اوس تقریبا زمونږ دا اندازه صحیح ده، یو څه کمه ده، کم و زیاته ده، هغه به هم برابره کړو. 280 مو کړی و، دا 300 کوو. سیو. تاسې اوس ګورئ چې زمونږ دغه ویډیو تقریبا د دې اندازې سره مساوي شوله او برابره شوه. په دې شکل تاسو کولی شئ په خپل بلاګ باندې مختلفې او بېلابېلې ویډیوګانې ولګوئ او هغه د خپل یوټیوب چینل سره وصل کړئ. مثال همدغه ویډیو اوس که چېرته زه وغواړم او په یوټیوب کې وګورم کلیک کوم واچ آن یوټیوب، نو ما به یوټیوب ته ورسوي او هلته به دا ویډیو ما دپاره پلی شي. همدارنګه کولی شو په بلاګ کې هم پلی کړو. درنو ملګرو، دا و زموږ د نن ورځې خپرونه. تر هغې چې له یو بلې خپرونې سره ستاسې په درانه حضور کې حاضرېږم. په لوی الله تعالی مو سپارم. د خدای په امان.